سلامونه مرګرو په تیر ویډیو کې موږ خبرې کړې وې چې سیمپل اف سټیټمنټ مو ویلې بیا مو نسټډ اف سټیټمنټ ویلې کولای شئ چې تاسو هغه ویډیو ګورئ او ډیر صدرنه یاد کړئ په نن ورځ ویډیو کې به موږ چې دا خبره کوو د کمپاوند اف سټیټمنټ کمپاوند اف سټیټمنټ خبره وکړو او کمپاوند اف سټیټمنټ نه مخکې موږ باید په دریو شانو باندې ځان فوی کو یو اینډ ده بل موږ سره اور ده او بل موږ سره ناٹ ده دا درې موږ د اف نه بغیر موږ دا نشو یوز کولای باید اول موږ دا زده کو چې اینډ څه وخت کې موږ کارو اور څه وخت کې کارو ناٹ څه وخت کې موږ کارو تاسو خیال کړئ اف سټیټمنټ موږ صرف د دې لپاره استعمالو چې یو کنډیشن ورکو چې د ترو شی یو ویلیو موږ ته راکړي که فالس شي بل راکړي او په نسټډ اف کې موږ د یو ډېری کنډیشن یوز کوو یو اف مابین کې بل اف د بل اف مابین کې بل اف سټیټمنټس موږ یوز کوو نن به موږ د کمپاوند اف خبره کوو کمپاوند اف کې موږ تاسو کوو چې سو کنډیشن موږ ورکو که چیرته هغه سو کنډیشن صحیح شوی نو موږ ته باید سره کی او که چیرته په هغه سو کنډیشنو کې یو کنډیشن غلط شي باید څه وشي تاسو باید اول اینډ پیژنئ چې اینډ څه شی ده اینډ کوم چیرته سو کنډیشن ورکو او زموږ سره اول کنډیشن فرض کړو شو اول کنډیشن زموږ سره ټرو کیږي نو او بل کنډیشن زموږ سره فالس شو زموږ سره ریزلټ فالس راځي د دې لپاره موږ سره په فالس ویلیو موږ ته راکړي نو په اینډ کنډیشن کې تاسو باید یاد کړئ چې ټولې کنډیشنې ټرو اوسي چې هر کنډیشن زه ورکوم باید هغه ټرو اوسي که یو وي که دوه وي که درې وي چې هر څومره کنډیشنې تاسو ورکوئ هغه ټولې باید ټرو اوسي نو په دغه شانتي حالاتو کې بیا موږ ته دا ټرو ویلیو راکړي خو که په دې کې یو دانه هم فالس و فرض کا اول کنډیشن هم زما ټرو شو دوهم هم زما ټرو شو دریم هم زما ټرو شو څلورم زموږ فالس شو نو زموږ ریزلټ چې کوم راوځي هغه به فالس وي زموږ سره یعنی که یو کنډیشن هم زموږ سره په اینډ کې فالس کېدلو نو ټول جمله چې زموږ سره څه کوي فالس کوي را سره ریزلټ به دې فالس راکوي خو که چېرته اور ته راشو اور په واسطه موږ کمپاوند سټیټمنټس لګو نو په اور کې یو دانه هم ټرو شو او نور ټول فالس شي هر څومره کنډیشن چې موږ ورکړي وي هغه فالس شي زموږ سره بیا هم ریزلټ د دې ټرو ده خیال مو ده که یو هم ټرو شو نو موږ یو هم ټرو شو ریزلټ به زموږ سره ټرو وي په هغه حال کې چې ټولې کنډیشنې نه وي فالس شوي کله چې ټولې مکمل فالس شوي بیا زموږ ریزلټ خاصه هم فالس ده لکه څنګه فرض که زه یو چاته امر کوم که نه فرض که موږ وایو چې احمد او محمود باید دا کار وکړي احمد او محمود یعنی دواړه یو کې یو نه دواړه باید چې دا کار وکړي که زه احمد یا محمود باید دا کار وکړي یو کس دی وکړي یا احمد یا محمود ټول د دواړو د ضرورت نشته نو اور کې یو خبره هم زموږ یا خبره ده یو کنډیشن هم ټرو شو نو موږ سره ټول حالات ټرو کېږي او که په اینډ کې یو هم فالس شو زموږ سره ټول حالات بیا فالس دي او زموږ ته فالس راکوي بل ناٹ ده ناٹ داسې کار کوي چې تاسو ته که ټرو کنډیشن و هغه راخلي فالس ته ورته او که چېرته فالس کنډیشن و هغه راخلي ټرو کوي درته یعنی که کنډیشن تا ټرو شو تا ته فالس ویلیو درکوي ځکه هغه چینج کوي او که کنډیشن دی فالس وي تا ته ټرو ویلیو چې د هغه ریټرن کوي هغه ویلیو به تا ته درکوي چې څنګه په دې باندې موږ عملي اوس پریکټیکل دلته کار کوو فرض کوئ ګوره دا ما چې کوم اگزامپل دلته لیکلی ده دا مې صرف په حدود لپاره یو سیمپل اگزامپل لیکلی ده تاسو کولی شئ چې مختلف قسمه اگزامپل د دې لپاره یوز کړئ چې کوم قسم د تاسو غواړئ هغه تاسو یوز کولی شئ مګر هر قسم مشکل په کمنټ کې لیکئ انشاءالله په هغه باندې به موږ کار کوو اوس راځو فرض که زه داسې کې نه ده بلډ آفیسر یم بلډ ډونیشن ده او زه بلډ راټولوم یم ګوره بلډ ډونیشن ده فرض که موږ بلډ راټولو او الکان چې دی هغه بلډ ورکوي نو دې ځکه موږ داسې وایو موږ چې د چا نه وینې اخلو کوم کنډیشن یې موږ ورکوو یو دا ده چې د عمر باید 18 کاله یا 18 نه اضافه واوسي او بل دا باید نر وي میل وي نو ګوره میل هم واوسي او بل چې د عمر 18 نه اضافه شي اضافه وي 18 کاله وي ما دوه کنډیشن ورکړي تاسو کولی شئ درې کنډیشن ورته ورکړئ باید ټیچر هم وي فرض کړه نور که تاسو څه پوسټ ایکسپیرینس نور هر قسم کنډیشن تاسو غواړئ هغه پکې لګولی شئ خو زه څه ورته وایم هسې د پوهېدلو لپاره زه دوه کنډیشنې ورکوم چې یو میل وي او بل باید دا وي چې د عمر 18 کال نه
اضافه وي د کس نه وینه اخلو او نور کسان موږ وینه نه اخلو که فیمیل وي نه تر نه اخلو یو کنډیشن هم پکې غلطي دوی یا عمر کم یا فیمیل کوم اضافه یو فیمیل به هم موږ نه بلډ نه اخلو نو دا شان دي کنډیشن فرض کړه دا انټرن خدای رشوي دي نو خلک داسې کوي چې اول یو سیستم جوړي ون ډیزاین کوي د ډیټا لپاره یې نه پاس ډیټا انټری کوي زه راشم د دې کې به تاسو انټرن هم خیر وکم خدای ما سوانه تیار جوړی کړی اوس د فرض غواړم چې دا برابر کړم equal sign باندې هر فنکشن مخکې تاسو لګوي بیا موږ لیکو اف ټیپ بٹن پریس کوي پسې نو ریک سٹارټ کیږي اوس تاسو وایي ستالوجیک سی شه د لوجیک ټیسټینګ نسکه موږ کمپاوند سټیټمنټ جوړو او هغه هم د اینډ اور اینډ به ولګوي هم لیکلو بس ټیپ بٹن بیا پسې پریس کړئ ډایرکټ هر څه برابرۍ کی تاسو لپاره اوس موږ ته وایي چې تاسو لوجیک څه شي اچوي ستاسو چې دا ودی چې دا کنډیشن د چې زه سوکم زور ته وایم که چیرته د چا عمر اضافه یا مساوي شول اتلس سره کاما یو بل کنډیشن هم ورکوم ګوره ماته راکړو د ځکه لوجیک 2 د ځکه بیا لوجیک 3 نوري کنډیشن څومره تاسو غواړئ ورکول شي اوس صرف دوره نه د ګلند ورکوم بل کنډیشن زدا ورکوم په دې ځکه جندر کې باید کوم کس چې موږ ته بلډ راکوي د ایکوال مساوي وي تاسو سټرینګ ویلیو لیکي کوم لیټر چې لیکي هغه په ډبل کوټس کې لیکي زه اوس ورته وایم چې باید دا کس اوسي دا میل اوسي غټ واړه حروف فرق نه کې سپیلینګ ته خیال کوئ صحیح ده یو دا چې دا میل اوسي او بل کنډیشن مې دا چې 13 کال نه عمر 13 کال نه اضافه اوسي کدی کې یو کنډیشن هم غلطو یا میل نو یا 13 کال عمر نو ګور بیا بس کوي تاسو به دا کاوس کوم چې د بریکټس دا وبند کړئ اوس ګور تاسو وای اف کاما اف کچیر دا ویلیو ټرو شو بیا زه سوکم کچیر دواړه کنډیشن ټرو شو بیا سوکم بیا زه ورته هم چې دا کس کولای شي بلډ ډونیټ کی کین donate blood کولای شي چې بلډ سکی بلډ ورکي بلډ ډونیټ کی صحیح ده دا الاود ده دا کس الاود ده ټو ډونیټ بلډ چې خپل وینه سکی دا ورکي او بل خبر کچیرته دا کنډیشن زموږ سره فال شو په دې کې یو هم فال شو موږ ته به دا فالس ویلیو راکړي د ځکه زه ورته وایم sorry you cannot donate blood ګوره دا ما ډېر غټ ولیکلو که دې ځکه تاسو هر څه ولیکئ فرض که سوري دی ولیکلو سوري به راځي که غټ جملې لیکي غټ به راځي که یو ټکی دوه ټکي پکې دي هغه به راځي چې هر څه تا دغه ځکه لیکلي وي د دې کوډس مابین کې هغه شی به تاسو سره راځي چې د کنډیشن کې یو هم غلطي دو کله چې دواړه کنډیشن صحیح شوي بیا تاسو سره دغه ویلیو پرنټ کیږي نو دغه ځکه تاسو راشئ دا قوسونه پسې بندوي او یا ډایرکټ انټر کوي تاسو ته یس در او هغه در کوي یو میسج در کوي هغه تاسو یس کوي نو دا بندوم پسې او بیا موږ انټر پریس کوو اوس وګورئ دا کس الاود د چې بلډ ډونیټ کی ولې اجازه دی کس تشته ځکه چې دا هم میل د جندر او بل د عمر 13 کال ده بل ګورئ دا کس به الاود وي دا کس به نه وي الاود ځکه دواړه کنډیشن غلطي دي دا کس به الاود وي دا کس نه دی الاود ول نه دی الاود ځکه د عمر 50 کال څخه خدا فیمیل ده ګور زغړم چې دا په نور باندې عملی شي دا کوم فارمولا چې موږ لیکلې دي ځکه راځو لاندې وتا سمپل دا ډریک کوي ګورئ مرته کوم دا ډریک کوي ګور الاود نه د ته وایي چې ته نه الاود ولی فیمیل هم ده او بل عمر 15 کال ته لس نه کم ده دا کولای شي دا نشي کولای ځکه فیمیل دی یو کنډیشن پکې ګور غلط شو دا کولای شي دا نشي کولای ځکه د عمر کم ده دا ول نشي کولای ځکه دا فیمیل ده او بل څه ده اجازه صحیح ده خدا فیمیل ده هم دغه شان دي تاسو کده لاندې نورم ډریکي ها اوس دا کته ډریکو بس ماته نور ضرورت نشته ها سمبل تاسو ډریکي څومره زی پر تاسو غواړئ د کې اوس ګوره بالکل موږ ویلیو نه انټر کړی کله ته 13 کال عمر او دا فیمیل وي دا بس کیږي یو کنډیشن پکې غلط شو دا نشي ورکولای بل نشي ورکولای به ورته عمر شل کال ده خدا میل ده دا کولای شي چې بلډ ورکی دا فرض کړه د عمر کم شو 15 14 ولس 400 خاطر نه کم ده او دا میل ده دا هم نشي کولای یو کنډیشن پکې غلط شو نو باید دواړه هغه چې عمر یې اضافه وي او بل میل هم اوسي بیا د بلډ ورکولای شي نو دا تاسو سره اند اوس راځو د خبره د سکو اوس خبره د اور کو اور داسې یو حساب ده چې په اور کې یو دانه هم صحیح شو فرض کې راځي یو بل مثال درکوم موږ فرندز پارټي کو
پرنسپالټي کوم موږ د یو شرط وټاکه. اوس تاسو ته مثال درکوم. زویم که یو کس عمر 13 کال نه اضافه وو یا دلته بلاندې راشم د ځکه ما تیر ډیټا انټر کړی ده. د ځکه موږ د څه وتا وایو که چېرته نه ده د چا سیلري فرض که مرګري د انډیوالان نه ټولېږي یا فرض که ته په یو ځکه افیسر یا بل شان بل څه لګېدلی اوس ټیکس راټولې که نه راځو ټیکس ته راځو. ټیکس مثال به ورکړو دا به ټول بهتره وګرځي. نو راځم ټیکس افیس فرض که ټیکس افیس د دې هغه ده ټیکسز دي فرض که دا اوس موږ راټولو ټیکس ده. زه وایم اوس دلته کې ورته کوم کس نه موږ کولی شو چې ټیکس واخلو. اول به داسې کار کوو د هغه کس باید ټیکس ورکړي چې یا عمر 13 کال نه اضافه وي او یا داسې چل ده چې د هغه سیلري څه واوسي له 15,000 نه اضافه واوسي. ټوټل سیلري چې کومه ده دا باید موږ ته ټیکس راکړي. که چېرته دی کې عمر اضافه وو او یې پیسې 15,000 نه اضافه وي تنخواه نو موږ ته به دا ټیکس راکړي. کولی شي تاسو به کې داسې وایي چې میل هم واوسي یا بل هم ورکړي خو په دې کې یو دانه هم موږ سره کنډیشن صحیح کېږي موږ سره به هماغه ټرو میسج راکوي راته. اوس ګورئ ایکول ټیپ به ولګوئ ټیپ بټن پریس کوئ موږ څه کوو دلته کې اور دا ټیپ پسې پریس کوئ. اوس لاجیک زموږ څه ده لاجیک زموږ دا ده یا لاجیک دا شو چې د کوم کس عمر یعنی کمسن باید نه کېږي چې د عمر له 13 کاله وي یا 13 نه اضافه یا او یا داسې وي چې د سیلري دغه د دې ذکر اعظم سیلري نه ده د اضافه ووسي مساوي وصول کې مساوي که دا نه وي بیا به دا نه راځي. نو ته 15,000 نه اضافه وي سیلري که 15,000 هم راغله دا به نه راولي خو زه دې څه ایکول ولګوم اوس که 15,000 شوه 15,000 والا به هم ټیکس پې کوي. نو دا کنډیشن یې ما ورکړی تاسو کولی شئ بل کنډیشن هم ورکړئ. فرض کړه چې دا باید که چېرته څو ځکه زه کنډیشن ورکوم که چېرته دا کس څو میل فیمیل یا زه ته ټیچر ایکول شولو چا سره ټیچران یې ما خلا غریبانان ډاکټران خیر روپۍ ګټي ډاکټران راوله ورته که ایکول د ډاکټر سره شو بیا څه وکړه دینه ته ټیکس واخله دا پسې زه بندوم دې ځکه. اوس ما ته وایي که چېرته دا کنډیشن ټرو شو دې کې یو درم ټرو شو ما ته به دا ټرو ویلیوز راکوي. څه به راکوي زه ته یم شوډ پے 20% فی should pay د ځکه تاسو دلته مو راشي کلیکل کولای شئ دا زموږ سره فارموله بار ده should pay 20% ټیکس باید څه کې دا موږ سره فري کی دا کورس به بند کړئ بیا موږ ته وایي دلته کې چې دا فال شو ویلیو ا فالس نو کاما چې فال شو نو بیا thanks هغه څنګه نه معاف ده زموږ سره thanks do not pay ټیکس مور کوته معافي. ګوره که یو کس یا ډاکټرو صحیح ډاکټرانو سره پیسې ډېرې وي یا عمر 13 کال نه اضافه وو او یا داسې شو چې د سیلري له 15,000 نه اضافه شوله دا کس به موږ ته ټیکس راکوي. که دې کې ګوره یو کنډیشن هم صحیح کېدو او موږ ته ټیکس راکوي او که درې وړه چېرته نه ورپکې موجود نو بیا په هغه باندې ټیکس نشته ده. نو اوس راځو دې چې ګورې تاسو به بریکټس پسې بند کړئ بریکټ بندو بس انټر کړه وګورئ ورته دا کس باید شوډ پے 20% ټیکس دا موږ ته ټیکس راکوي ولې د عمر 13 کال نه سیوا ده ټیچر نه ده سیلري ګوره نه ده اضافه خو د عمر اضافه را باید دا موږ ته ټیکس راکړي. راځو دا موږ لاندې نور وسایل باندې هم اپلای کوو راشئ وګورئ دلته کې ټول ګوره دلته کې ټیکس باید فی کړي موږ سره ځکه یو نه یو کنډیشن به دې کې برابر ده. فرض کړئ دې ته راځم زه دې ولي ته راځو دې ولي داسې حساب ده چې د اچ چې ده له 13 نه اضافه ده زه ورته یم چې نه عمر چې ده 19 ده. فرض یو کنډیشن غلط شو بل دا ټیچر ده دا کنډیشن هم غلط شو بل دا وګورئ د سیلري هم کمه ده thanks don't pay tax ته معافي ورته ټیکس پکې مه پرې کوه. نو تاسو ولیدلو که چېرته دې خو وګورئ داسې کې ګوره thanks don't pay ځکه داسې کې بالکل هېڅ ویلیو نشته. که زه ورته وایم چې فرض که د دې کس نه زه راځم داسې کې انټري کوم 11 کس راځي نوم یې چې دا خان ده ایجی 13 کاله ده 13 نه فرض کړه هو 13 کال شو نه 13 به نه کو دا موږ کم کو ایجی 15 د فرض کړه ډاکټر هم نه ده دا ټیچر ده بل دا چې دا میل ده بیسیک سیلري دومره شو
15,000 بونس سیلري 2000 ده. ګوره درې وړه کنډیشن زموږ سره څنګه شوې فال شولې ها اتوماتیکلی د جمع کیږي. وګورئ تھینکس وایي ته پیسې مه ورکوه ورته به کې معاف یې بل کس راځي فرض کړه 12 د ده نوم چې دا علي ده او د چې دا عمر 13 کاله نه فرض کړئ 15 کاله ده. دا ډاکټر ده میل ده سیلري چې دا لکه دا زرګونونو سره خبرې کوي 55,000 شوه بونس یې هم اضافه ده فرض کړئ 40,000 بونس دی اخلي ټوټل به 9,000 شي دا باید موږ ته څه وکړي 0% ټیکس راکړي. دا خبره وه د اور. اوس راځو د ناټ خبره کوو. ناټ کې حساب دا شان دی ده چې زه دې ځای کې نه ده ایکول اف سټیټمنټ موږ لګو او دې ځای کې ناټ لګوم. په ناټ کې یو خبره تاسو یاده کړئ چې ناټ به یو کنډیشن تاسو لګولی شئ. ګوره زیات نه شئ لګولی یوازې یو کنډیشن لګولی شئ چې دې کې زه په هر یو څه باندې وغواړم یو کنډیشن زه لګولی شم زیات نه شم لګولی. خو دا به داسې کار کوي فرض که زه ورته وایم که چېرته فیمیل هایر کا صحیح دی یو جاب د فرض که زموږ فیمیل ته ضرورت ده یو جاب دپاره هایر کوو نو موږ بیا څه کوو که چېرته فیمیل هایر کوی که فیمیل نه مې هایر کوه نو دغه ځای کې دا شانتې کار کېږي. ګوره چې زه ورته وایم که چېرته دا سل نه ده ایکول شو له چا سره له فیمیل سره صحیح ده دا کنډیشن به بند کړو. اوس راځو که چېرته دا ټرو شو ګوره دا که اوس ټرو شو زموږ سره فیمیل و موږ ته بیا دا ویلیو نه راکوي موږ ته بله ویلیو راکوي. ګوره اوس موږ ورته چې ته به څه وکړي دا به هایر کړي او که چېرته ټرو نه شو بیا دا مه هایر کوه سوري ورته ولیکه. ګورئ تاسو ته فی الحال کنډیشن زما سره اوس فی الحال چې دا فیمیل مې ورته ویلی دلته کې میل ده کنډیشن زما غلط ده کنډیشن مې غلط ده خو دا به دی هایر کوي ځکه دا ته غلط کنډیشن راغلی صحیح ته بدلی نو چې صحیح شو بیا خو دا فرینډس کې پرې هغه کېږي که نه فرینډ کېږي یعنې دا به راسره راځي. اوس تاسو وګورئ دې کس ته به لیکي چې یس که ده یعنې موږ هغه نه ورکړی دی ګوره موږ سره هایر کړو خو هلته موږ ورته ویلي وو درته هلته موږ ضرورت فیمیل ته و صحیح ده خو دلته میل راوستلو ما تاسو ته وویل که چېرته دا صحیح کېدو غلطېدو صحیح کوي به یعنې دا به راځي او که چېرته غلطېدو دی به دا بل کنډیشن موږ ته راکوي نو په دې کې به تاسو داسې هم کولی شئ چې دا ورته میل کوي نو اوس به تا ته ګورئ دا به نه هایر کوي سوري ورته وویل ها ګورئ ورته سوري دا هایر کړلو ځکه هایر کړلو چې دا فیمیل ده دا شانتي هم کولی شئ یا دا شانتي هم کولی شئ چې بس تا ضرورت میل ده فیمیل ته ده نو فیمیل به راشي او بل ده نه که چېرته ویلیو ټرو کېده موږ ته چې دا سوري ورته وایي یعنې سرچپه کار ده مکمل بس دې خبره بالکل سرچپه ده مضره کار کوي بیخي دې ته به ته راشه هایر ورته ولیکه چې دا کس موږ سره هایر شولو سوري ها نو ورته وګورئ فیمیل به ټول هایر شي هم فیمیل هایر دا وګوره هایر فیمیل هایر کېږي نور نه هایر کېږي فیمیل به څنګه شي دې ته سوري ویل. نو دا اوس زموږ سره کمپاوند سټیټمنټ بیا درته وایم کمپاوند اف سټیټمنټ باندې موږ خبره وکړله اینډ ده اینډ کې که یو کنډیشن هم زموږ سره فالس کېدو نو کیسه به زموږ سره فالس وي مکمل ریزلټ به فالس راځي او په که چېرته په اور ته راځو بل په اور کې یو کنډیشن هم ټرو کېدو موږ سره به ریزلټ د دې ټرو راځي او ناټ ټرو فالس ته چینج کوي او فالس ټرو ته چینج کوي نو دا کمپاوند اف سټیټمنټس شاید راتلونکي ویډیوګانو کې به په نور فنکشنز باندې کار کوو.